ډیر شي مسافر نو ندا سری چې د یو مسلې په حواله سره سوالات کې او ماته ډیر زیات سوالات جمع شوي دي په دې حواله سره مسله یو ده لیکن ډیر خلک په دې حواله سره د غلط فهمي شکار دي بیا خاص کر کې ځوانان علاقان چې کوم دي په دې حواله سره ډیر زیات پریشان وي ولې پریشان وي ځکه چې د مسلې علم متنه او د مسلې تاسو کولای چاره نشي نو په دې حواله سره ما ضروري ګڼل چې مستقل ویډیو اپلوډ کما تاسو د دې مسلې مکمل وضاحت وکم او شری مسله بیان سوال دا کړل چې زه خپل کور والا سره په ټلیفون باندې خبرې کوم او ظاهره خبره ده ټلیفون باندې خبرو کولو سره د انسان چې کوم میلان دی هغه جوړ شي شهوت لږ بړکاو شي نو په دغه صورت کې د شرمګانه چې کوم دی خطرې خارج شي نو آیا په دغه خطرو خارج کېدو باندې روزه ماتېږي یا نه ماتېږي ډېر شي ځوانان وي خاص کر کې په دې حواله سره پریشان وي چې یار زما خو روزه ماته شو نو یاد وساتئ کله انسان چې خپل کور والا سره خبرې کوي او هغه طرف ته میلان جوړ شي یا شهوت بړکاو شي په دغه صورت کې د انسان د شرمګانه چې کوم دی خطرې خارج کیږي نو دغه خطرې چې کوم دی دا دغه ته مزي ویل کیږي منی خو ظاهره خبره ده هغه چې کله خارج کیږي نو انسان ته اندازه ولګي چې زبانه منی خارج شو منی خارج کېدو خو دغه د لکه علامت ده چې هغه د جټکې سره او په نظر سره خارج کیږي او د هغه پاس چې کوم دی د انسان چې کوم شهوت هغه ختم شي لیکن مزي چې کوم دا هغه کوم خطر کله وزید انسان نه خارج کیږي د شرمګانه نو انسان ته پته نه لګي خو البته انسان ته لوندواله محسوس شي چې هر څه خطرې متري زمانه خارج شي دي نو هغه کې لذت وغیرہ نه نو دغه ته مزي ویل کیږي نو په مزي خارج کېدو باندې یاد وساتئ روزه نه فاسد کیږي نه ماتي البته انسان دا چې جگہ کمزوري هغه چې کوم صرف خبرې کوي خالي شهوت چې کوم بړکاويږي او داغه چې کوم انزال کیږي په دغه ضرورت کې خدای روزه ماتيږي لیکن ک انزال نه شوي صرف خطر خارج شوی نو دغه خطرې چې کوم دی دغه ته مزي ویل کیږي او په دغه ذریعہ باندې چې کوم دی روزه نه ماتېږي ها البته بعض خلک چې کوم دی هغه په دې حواله سره بیا د غلط فهمي شکار شي چې آیا په دې باندې غسل واجب کیږي نو په دې باندې غسل هم نشته په دې باندې روزه نه ماتېږي په دې باندې غسل هم نه واجب کیږي ها البته که تاسو وضو امالو تاسو وضو چې کوم دی هغه د دې سره ماتېږي د هغه نه پس چې کوم دی تاسو به وضو کوئ امید کوم چې دا مسله به مو په سمجھ کې راغلی اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته